سلام دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې درس کې موږ هیډر، فوټر او پیج نمبر تر پوښښ لاندې نیسو چې هیډر څه معنا، فوټر څه معنا او پیج نمبر څه معنا. لنډ معنا درته وایم چې هیډر چې کله موږ د یو کتاب یا څو ورق په سر کې د اصل متن نه اضافه کوم معلومات شریکولو که هغه ته موږ هیډر وایو. چې فوټر یعنې په د ورقې په پای کې بعض اضافي معلومات چې موږ راسو هغه ته موږ فوټر وایو. لکه د بعضې کمپنیو نوم وي پکې، محتویات وي، د لیکوال څه نوم پکې ذکر شوی وي یا په هر دلیل باندې. او بله پیج نمبر یعنې د صفحې نمبر چې هره صفحه باید موږ مشخص نمبر ولري چې موږ دلته په اسانۍ باندې وشو کولی چې دلته ګورئ موږ دومره صفحه ښیي، خو دلته چې اوس موږ راشو دومره صفحه زموږ دلته لمبر نه لري، موږ نشو پېژندلی. که اوس خو معلومېږي چې دوه صفحې دومره صفحه موږ سره دلته دا لمبر شته پکې. خو که چېرې دا کتاب زموږ ډېر زیاتې صفحې ولري، محتویات یې زیات وي، خو بیا موږ په وسط کې نشو پیدا کولی. دومره لږ صفحې د موږ 7 صفحې دي په دې متن کې. نو د دې خاطر باندې چې موږ هره صفحه مشخصه کړلی سو، نو هغې په خاطر باندې موږ پیج نمبر، هیډر او فوټر ته ضرورت پیدا کوو. چې هیډر او فوټر معمولا دومره په زیات استفادې وړ نه دي، خو بعضې وختونو کې استفاده ځینې کېږي. پیج نمبر یا د صفحې نمبر دا نو 100% ضرور دي. نو په دې باندې باید موږ تاسو پوره کار وکړو په باندې. نو پیج نمبر او فوټر او هیډر چې دي هغه په انزر ټب لاندې موقعیت لري چې موږ په انزر ټب باندې کلیک کوو. دلته چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو موږ سره دلته کافي معلومات دلته موږ نور لرو. انزرټ یعنې نصبول یا ځای په ځای کول. دلته موږ راځو مستقیم ګوره هیډر لرو، فوټر لرو او پیج نمبر لرو چې یو تر پوښښ لاندې نیسو. دلته موږ فرض مثال اول ځل لپاره موږ څه کوو، خپل د ټول کتاب ته موږ څه کوو، فوټر یا په ځای کوو، هیډر ورکوو. ورته هیډر باندې چې کله موږ کلیک کوو دلته تاسې وینئ دلته موږ ته موقعیتونه ښیي چې په کوم موقعیت کې باید راشي. ګورئ دا په دې څنډه کې راغلی، دلته چې دا فرض مثال دلته په وسط کې 3 ځای راغلی، دلته څنګه موږ راځو یو هیډر انتخابو د دې ټولو څخه یو هیډر چې کله انتخاب کو تاسې وینئ دلته موږ د نور صفحه مکمله څنګه شوه، رنګ یې خړ شي. دلته تاسې ښه لیدلی شئ. دلته ګور په ټولو کې دلته فرض مثال یو څه لیکم، دلته چې څه لیکم دلته دا په ټولو صفحو کې موږ ته ښکارېږي. 4 دفعه ورځو موږ صفحې ښکارېږي. اوس موږ ګوره د ایډیټ په حالت کې یو، دلته ګوره دلته هیډر موږ ته ښیي. هیډر کې موږ مجبور مکلف دلته فرض مثال ولیکو پکې. دلته پکې زه دلته فرض مثال دا د ژبې تبدیلوم په انګلیسي نه پښتو ته راځم، دغه موقعیت د ختم د چاپ نه ښی ته اخلم. په دې سره خو موږ تاسو بلدتیا لرو. زه لیکم چې د مایکروسافټ دا چې موږ کله ولیکل دلته چې موږ هر رقم ته حالت ور غوره که دا مو غټ که وړوکی هم که چې هر حالت هم که ستونزه نشته پکې، لکه یو عادي خط غوندې ده. خو دا په ټولو صفحو کې موږ سره څه کېږي، په ټولو صفحو کې دا ښکاري موږ ته. ګورئ دلته موږ دا شی دلته لرو، دا خط دلته پکې ذکر شوی. همداسې راځو بلې صفحې ته چې ځو، په اتوماتیک ډول دا پکې راغلی، همداسې په اتوماتیک ډول دا پکې راغلی. په ټولو صفحو کې تر اخره پورې چې کومه صفحه موږ لرو، اخرینۍ صفحې ته هم چې موږ ورکوز شو نو په اخره صفحه کې هم دا شی موږ ته راغلی. دا د هیډر وظیفه ده. نو همدا راځو موږ په فوټر باندې کار کوو. په فوټر باندې چې کله کار کوو بیا ورځو دلته ګوره هیډر د صفحې په سر کې به دا شی راغی. نو کله چې په فوټر باندې موږ کار کوو بیا عین سناریو، عین موضوع موږ دا په فوټر باندې کلیک کوو. په فوټر باندې چې کلیک وکړو په فوټر کې هم موږ دلته کلیک کوو په باندې. ګوره دا ځل موږ ته د صفحې په پای کې دا محتویات لپاره ځای راکړي. چې کله صفحې په پای کې ځای موږ ته راکړي دلته موږ راځو انتخاب کوو. ورته فرض مثال موږ څون د پښتو د ښې نه چپ لاس ته ورلیکنه کوو. دا باید موږ صفحه برابره کړو، د ښې نه چپ ته شي. دا فونټ هم باید لږ غټ شي او بولډ هم ونیسو موږ دلته سره. اوس دلته لیکو پکې تاسې وینئ دلته موږ اضافه کړو په یوه صفحه کې، مګر چې کله موږ بیرون کلیک کړو موږ عین محتویات په ټولو صفحو کې لرو. ځان سره موږ دا ځل وایو چې څنګه اوس دا ایډیټ کړو دوباره. فرض مثال موږ غلطي شوې، موږ اشتباه مو کړی، غواړو فقط ډېر ستونزمن کار نه، اکثره وخت موږ مشکل سره مخ کېږو، دا موږ ایډیټ کولی نه شو. فقط دلته چې راغلی ډبل کلیک په همدغه ساحه باندې ډبل کلیک چې کوئ دا ساحه ګورئ انتخابېږي. دلته چې کله ډبل کلیک شول نو فرض مثال موږ پوهېږو چې دا به لږ نور هم غټ ښکاره شي، 14 خبره ستونزه نه لرو. دا په ټولو کې ذکر کېږي. دلته پکې په هره صفحه کې دا موضوع راځي. دلته موږ کولی شو عکس راوړلی شو، هر هغه شی چې دلته د استعمال وړ یا ټول موږ کولی شو.
اوس راځو دا ځل د دریم ځل لپاره موږ پیج نمبر باندې تر ټولو مهمه او اساسي خبره ده چې هر صفحه باید ځان د مشخص نمبر ولري. په پیج نمبر باندې موږ کلیک وکړو دلته ګوره موږ ته څو حالت راکړي. ټاپ اف پیج یعنې د صفحې په سر باندې په کومو موقعیتونو کې تاسو وینئ ته موږ ته موقعیتونه راکړي. باټم اف پیج د صفحې په پای کې یعنې د صفحې په لاندې ځای کې کوم ځای کې چې موږ وګورو د پښې طرف ته ده، وسط کې د چپ طرف ته ده، دلته په دې سټایل باندې ده. دا ځل راځو فرض مثال مارجن یعنی په څنډه کې دا کوم حاشیه چې موږ مخکې جوړه کړې تاسو په یاد وي په تیر کورس کې موږ حاشیه د مارجن په حق باندې خبر کړی و. یا کرنٹ پوزیشن چې په کوم موقع کې زه ولاړ یم موږ معمولا د صفحې ورقه چې وي هغه په وسط کې وي نو موږ څنګه کوم انتخاب او دوم اپشن انتخاب ورته چې صفحه د ورقې په پای کې خو په وسط کې دی وي. ګورئ دلته لومړی صفحه ورقه راغله دلته موږ سره لومړی چې راغله ګوره په اتوماتیک ډول باندې دومره صفحه مې اخیستې درېیمه څلورمه همداسې راځو تر پنځمې الا اوومې پورې. نو اوومې ته چې کله موږ راشو د باندې موږ بیرون کلیک کړو د موږ صفحه څنګه ده په معمول ډول باندې د موږ صفحه د یو نه تر اوو پورې مکمل څه اخیستي دي محتویات یې ځان ته اخیستي صفحې نمبرونه اخیستي دي چې دا د پیج نمبر او د هیډر او فوټر برخه وه. خو یوه ستونزه دلته موجوده دوستانو ما چې ویل ته زه اشاره کوم او اوس راځم هغې ستونزې ته. په فهرست کې خو موږ سره دلته بل شی وي فهرست کې موږ سره څه وي په معمول ډول باندې الف بی وي جیم وي دا بل شی وي دلته پکې. بیا دلته موږ راځو په دې ځای کې چې کله موږ دا حالت ولرو نو دلته ګوره موږ دپاره دلته یو څه آپشنونه راکړي دلته موږ کلیک کوو په دې باندې کلیک چې کوو فارمټ پیج نمبر ته چې کله راسو موږ دلته څه کوو الف بی انتخاب دلته ورته په یاد مې وي الف بی جیم دال هغه صفحې چې اصلي د کتاب اصلي محتویات نه وي هغه موږ څه کوو په الف بی جیم باندې دغه کوو ښه سره ګوره دلته الف موږ وښوده دومې صفحې ته راځو دومه صفحه د موږ څه ده ګوره دلته الف راغی نو دومه صفحه د موږ څه ده دوه راغلي پکې دوه چې راغلي پکې اوس دا موږ راخو څنګه کوو د باندې کلیک کوو راځو د صفحې انتخاب ته پیج نمبر ورته ایډیټ کوو په ایډیټ کې موږ فقط راخلو یو دلته بیا موږ ته یو بل شی اپشن هم راکوي موږ سټارټ یعنې په څو باندې شروع شي موږ چې په دوو باندې په یو دې شروع شي صفحه په اوله صفحه په اوله باندې شروع کېږي چې کلیک ورته وکړو نو موږ ته صفحه څنګه کوي راکوي دلته ګوره شپږ صفحې شوې اوس دلته موږ تاسې وینئ دلته نو موږ دا ولې داسې وکول دا په ځکه کېږي چې موږ دلته سیکشنونه ایجاد کړي ګوره په اول سیکشن کې موږ څنګه کوو موږ الف انتخاب کړی سیکشن مو اول ده دلته ګوره سیکشن مو دوم ده په دوم سیکشن کې موږ هر څه کولی شو موږ غواړو فرض مثال دلته په اول سیکشن کې داسې راشي چې مایکروسافټ کورس متوسطه زده کړې دلته راشي په دې دوم برخه کې دې راشي دې بل طرف ته فرض مثال دلته زه دا انتقالوم دې طرف ته زه ورته ګوره دا مې انتقالېږي ورسره چې زه انتقالوم دواړه ټول دې انتقالېږي خو دلته موږ څه کوو کله چې دلته موږ په دې باندې کلیک وکړو چې کلیک ته راغلو دلته موږ راځو د او باقي د ډیزاین برخې ته ځکه چې هر کله موږ ګورو د ډیزاین برخه ته په معمول ډول نه وي موجوده دلته موږ سره د بیرون کلیک کوم ډیزاین برخه چې کله موږ په دې باندې کلیک وکړو نو ته د ډیزاین برخه اضافه کېږي ډیزاین برخه اضافه شي دلته ګورئ فقط لینک ټو پریویوز دنه تکې دا ټیک مارک لوړ ایسته کېته نه اوس دا واخل تاسو چې هر طرف ته دا انتقالوئ دا په خپل سر باندې کار کوي ګوره دا په خپل ځای پاتې شو او دا په خپل ځای پاتې شو دا ځکه چې دا د سیکشن په اساس باندې موږ چې مخکې کوم سیکشنونه ایجاد کړي وو د هغه سیکشنونو په واسطه باندې موږ کولی شو په دې کې څه وکړو چون دا نور لاندې دوه سیکشنونه یا درې سیکشنونه موږ لرو ټوټل څنګه کېږي یو بل پسې د یو بل په تعقیب باندې ورځو ګوره دلته دا لینک دی چې واخلو موږ هر طرف ته کولی شي هر سیکشن کې بیل دا موږ جوړ کړو سره خو د سیکشن او د پیج نمبر دا ژور بحث بیا موږ په اډوانس کورس کې هم تر پوښتنیزو پیلن لپاره هم دومره کفایت کې تاسو کولی شئ خپله پریکټس په باندې وکړئ که هره ستونزه وه تاسو موږ سره تماس ونیسئ انشاءالله العزیز موږ به ستاسو مشکل در حل کړو سره د اوس لپاره ښه وخت ښې چارې